جهالت پیړۍ نومیږي. دا ناول کریم حیدري لیکلی دی. لکه چې له نومه یې برېښي دا د داسې عصر یا د داسې پیر خبره ده چې خلک په جهالت کې راګیر دي او د لومړنیو وختونو نه چې بیا یو څوک راپاڅېږي او دغه حالت ته بدلون ورکوي. دا به هم واورو. د ناول په یوه برخه کې راغلي دي چې په ولس کې لومړنۍ مړینې خلک ویرولي وو. تر دې دمه چا مرګ نه پیژانده. یوازینی مرګ د څارویو و چې دوی به ښکارول. ډېرې ښځې او نارینه د اوستا په سمڅه کې راغونډ شول. یوې ښځې خپل ماشوم په ځمکه کېښود، نجلۍ یې په غېږ کې ونیوه او خپلې شیدې یې ورکړې. نجلۍ د تی په رودلو کې دمه کوله او له دمې سره یې بیا ژړل، لکه د خپلې اوږدې لوږې له امله چې ګیله کوي. ښځې اوستا ته وویل دا ماشومه به له ځان سره یوسې او له خپلې لور سره به یو ځای شیدې ورکوي. اوستا ځواب ورنه کړ. د هغه پر ځای یو بل سړي د ښځې وړاندیز ومانه. په دې توګه د ژبې زده کول چې څنګه دوی یو د بل په خبره سره پوهېدل او بالاخره د ځنګله په چاپېریال کې په مالت کې څنګه خلکو ژوند کاوه او څنګه بیا اوستا ځي او د تمدن خواته مخه کوي او بیا دا تجربه راوړي او په کلي کې شریکوي. دا ټولې هغه کیسې دي چې په کتاب کې په ناول کې راغلي دي. خو زه ډېر نه غږېږم ځکه چې دوستان حتما څه پرې لري، له دوی نه یې اورو. او کارګر صاحب هم درک نه راځي چې غزا نور نه یې واورېدم لوستی دی. او ډېر وخت وروسته د چې خلکو مخکې داسې بېنمه خبرې کوم دا به هم زور غواړي. نو بیا هم خدای وکړي چې څه وایو هم یې تاسو واورئ او هم خبرې سمې وکړم، تر داسې لاندې رانسم. نو بسم الله الرحمن الرحیم. ناول خو یو ځل ما مخکې لوستی و، لږ بل لوړ غږېدل غواړي. نو استاد صمیم یو چېرته خبرې کولې بیا چې ولې استاد غږ وایي یاره لږ رانږدې سئ رانږدې کېدی هم داسې ځکه څوکۍ دي او زما غږ چې دا که لوړ یې کړم هم دویمه جمله کې به بېرته ځکه چې اواز مې ورو ده. ټارګټ وټاکه، هغه ته خبرې کوه، بس نور ټول څوک ټارګټ وټاکم؟ دا نو بیا خرابه سوه. ما خو ناول لوستی و او اندېښمن په دې وم چې ښه مانچسټر کې زه یم او مخکتنه به لندن کې پیسې په ما ډېرې ګرانې دي. دا به څنګه کېږي چې ورسمه؟ خو هغه ښه و چې دلته دفتر ټرینینګ راته برابر کړی. نو چې رالم د خدای مهرباني وه بهیر یاره غونډه څنګه سوه؟ ویل یاره غونډه هم کېږي مازه دا خو ډېره ښه ده. نو کتاب مې هم راسره راوړی و او هر کتاب چې زه ګورم که ښه جمله یې وم کرښه ترې لاندې باسم، که مشکلات پکې وم. خو د حیدري صاحب ماشاءالله ټول کتاب له کمال نه ډک ده. نو بیا مې یو څه ورباندې ولیکل، مال زه به یې چاپوم، خو د چاپه رانه پاتې سو. بیا دلته مې ایمیل کې بهیر صاحب ته راته استولی و، ښه د همغه ایمیل را سره ده. نو زه خو ما ویلې چې نور ملګري به هم په غږېږي، څوک به یې ناول له اړخه څوک په بل اړخ به ورباندې خبرې کوي او ما یوازې ژبه انتخاب کړه. نو په ژبه مې ځینې شیان راټول کړي دي. د حیدري صاحب د ناول یا د جهالت پیړۍ د ناول لویه ښېګڼه دا ده اوس څه شو رانه چې جملې حواسو په تېره سترګو ته مخاطبې دي او دغسې جملې چې حواسو ته مخاطبې وي ذهن کې انځور جوړوي او کله چې ذهن کې انځور جوړ سو بیا په یاد پاتې کېږي. مثلا د ده ناول کې یوه جمله ده ذهن کې دې پاتې سو، بله ورځ کې یو بل ځای یوې پېښې سره مخ سي ستا همغه حالت هم ذهن ته درېږي. نو د هغې جملې خو ټولې دي، خو ما یو څو جملې دلته راوړي دي همدغسې چې حواسو ته مخاطبه دي په تېره بیا سترګو ته. یو پاراګراف ده وایي د سورلنډیانو یوه ګله پر غوایي اخته وه، د څرمنې یوه برخه یې څیرلې وه، د غوایي پر غوښو یې خولې سرې کړې وې. انسانانو پرې برید وکړ، سورلنډیانو پښې سپکې کړې او شاته یې هم ونه کتل. خلک څیرلي غوایي ته کېناستل، د غوایي سترګې پرانیستې وې، ښکر یې مضبوط و، مخ یې هم زیانمن نه و، لکه ژوندی ژوی، خو وینه ترې بهېدلې وه، بدن یې دړې وړې و.
نو د حیدري صاحب جملو کې مختلف کمالونه دي. بله ښېګڼه یې دا ده چې جملې منطقي تسلسل لري او دا تسلسل او تړاو چې ده هم یا د ځای یا د وخت یا د علت او معلول له مخې ده. یوه بېلګه یې ده وایي دواړه ښار ته ننوتل، په کوڅو کې خلک تر نظر نه ورغلل. په ښار کې یو ډول ناوړه بوی لګېده او ستا دا بوی پېژانده، د مړو انسانانو بوی و. خو په ښار کې د کوم پوځي یرغل نښې نه وې. کورونه جوړ وو، د انسانانو پل د اسانو پل پر ځمکه نه و، د سوځېدنې او یا تویې شوې وینې څرک نه و. نو دغسې جملو ښېګڼه دا وي موږ په خپله عادي کیسه کوو، خبرې کوو، نو همداسې طبیعي ډول زموږ ذهن ته راځي چې کومه خبره مخکې وکړو کومه وروسته. خو د لیکوالو کې بیا کم کسان دا کمال لري چې همدا منطقي تسلسل وساتي. مثلا که موږ او تاسو اول د ښار ته ځو، سترګې به په لویو ودانیو لګېږي په کوڅو باندې، بیا وروسته انسان سره مخ کېږو او وایي انسان نسته. نو چې انسان نه وي بیا سړي ته دا اندېښنه پیدا کېږي. زه چې لوستونکی یم چې کتاب مې لوست چې جمله راغله چې انسان نسته، ما ته اندېښنه پیدا سو چې ولې نسته. خو دویمه جمله کې بیا وایي چې د مړو بوی و، یعنې دا سړی پوهېده چې دا بوی د مړو انسانانو ده. نو دې پسې بیا سړي ته دا پوښتنه راځي چې دا خلک به ولې مړه سوي وي. بله جمله یې ده چې ولا خو ګوري سړی چې ومې کتل نه ودانۍ زیانمنې وې نه د اسانو پل و. نو پخوا وخت کې خو به یرغل چې کېده اسان به و او نه وایي د سوځېدنې بوی و. وروسته بیا وایي چې وبا ګډه سوې وه، دا خلک وبا مړه کړي وي. نو دغه د ده د جملو کمال ده. نو دغه منطقي تړاو سره چې وي متن روښانه او رساوي، لوستونکي کې تلوسم پیدا کوي او لوستونکی د جملو له لوستلو خوند اخلي. او د حیدري صاحب یا د حالت پیړۍ د ناول ټول انځوریز دی، یعنې موږ ته یو شی بیانوي نه بلکې راته ښیي یې چې جمله لولو زموږ ذهن ته انځور وړاندې کوي. خو د کمو لیکوالو دا کمال وي چې د ده یو انځور دوه انځوره یا دوه فکره تاته درکړي. او دغه ناول کې ډېر همداسې انځورونه دي چې تا دوه انځورونو سره مخ کوي یا په یو واړه انځور سره تاته ډېرې خبرې وړاندې کوي. کله چې دې ناول یو لوبغاړی وبولو، کرکټر وبولو او ستا بلې سیمې ته لاړ شو، نو هلته یوه جمله ده وایي د ده څه شو د سمندر اوبه د ده د سیمې د سیند په څېر ګړندۍ او تیزې نه وي. یعنې حیدري صاحب دلته دا نه وایي چې دی سمندري سیمې ته راغلی، عام یې دا وویل چې سمندري سیمې ته راغلی. او دویم یې موږ په دې هم پوه کړو چې دی پخوا غرنۍ سیمه کې اوسېده، لکه چې وایي چې د سیند د ده د سمندر اوبه د ده د سیمې د سیند په څېر ګړندۍ او تیزې نه وي. خو غرنۍ سیمه کې چې اوبه ګړندۍ هم وي، خو د ځنګلو وي، او سمندر کې چې دي اوبه ورو وي. اوس بنوار څو غږ اوري که څنګه؟ کاشکې دا کار یې مخکې کړی وی، ځکه ما څومره انرژي مصرف کړه. نو مننه انجینر صاحب. زموږ انجینران صاحبان خو بس ښه ده چې مثبت کارونه وکړي. یو بله جمله ده وایي انولې مګنا ته لاس ورکړ، هغې د ګوتو څوکې په لاس کې ورکړې. حیدري صاحب دلته موږ ته دا نه وایي چې مګنا د جنرال سره د انولې په ملګرتیا خفه ده، خاص همدې جملو سره چې یعنې لاس ګوتې ورکړې هم یو ډول انځور زموږ ذهن ته وړاندې کړه. هم یې دا راته وښوده چې انوله د مګنا باندې هم خواشینې ده، هم ورسره کرکه او کینه لري چې ولې جنرال سره ملګرې ده. دا خو بېرته لکه وران سو د نظره څه حساب سمیږي. او یو بله جمله ده د توت ونې پاڼې رژېدلې وي، یعنې دغه سوداګر یوې سیمې ته ځي، بیا چې هلته کېني وایي دوی داسې ځای کې کېناستل چې د توت ونې توت لاندې کېني چې پاڼې رژېدلې وي. حیدري صاحب هم دا انځور وړاندې کړ چې دا خلک څنګه ځای کې کېناستل، او هم یې دا موږ ته ویل چې منی شروع سوی. که یو خام لیکوال وی ضرور به هم ویل چې ولا منی و، دغسې پاڼې رژېدلې وي، داسې خو نه. په دې ناول کې دغه لنډې یوې جملې سره هم دا انځور سو چې دا خلک کوم ځای کې ناست دي.
همدا انځور شو چې د توت ونې پاڼې رژېدلې وي یعنې منی راغلی و. او یو بله ښېګڼه دا ده چې متن خو ډېر خوږ ده چې ده پکې ډېر ښکلي تشبیهات کارولي او خپل تشبیه او استعارې خپلې دي، یعنې له خپله ځانه یې جوړې کړې. څو بېلګې ما راخیستې دي. یوه دا ده چې هغه د نورو نجونو په منځ کې لکه غاټول په صحرا کې جوته معلومېده. یا بله ده د ایلولې خبرې لکه برېښنا دا مې ستا بدن ولړزاوه. بله جمله د شهزاده په حضور کې د مګنا چوپتیا د ډګروال په سینه کې د مړه اور په څېر وه. یا یو بل ځای وایي سوداګر د سپینکۍ نازک بدن تورو څڼو نري مخ او ښایسته سترګو ته داسې کتل. بیخي دا جمله دا ډېر خوند کوي. ته وایه وږی سړی د خوړو ډک لوښي ته ګوري. دغسې جالبو جملو سره دا ناول ماشاءالله ډېر ښه سوی. بس خو چار مخ د سړی یار وږی کوي. او بل کمال د ناول د جملو دا ده چې لنډې دي او د کلمو د شمېر له مخې که ورته وګورې ته به وایې چې ټولې سره یو شان کلمې لري. یعنې داسې نه دي سوي چې څو جملې یا یو دوه جملې لنډې وي او اوږده جمله پکې را پیدا سي. دغه لویه ښېګڼه ده او هر څوک داسې نسي کولی. یوه بېلګه ده د یو پاراګراف. وړاندې ودانۍ تر سترګو شوه، ودانۍ له لرګیو او خټو جوړه وه، ورونه او کړکۍ هم درلودل، لرګي پکې کارول شوي وو، د ګنبزې په څېر باندې لرګیو او دړو پوښلی وو. د ودانۍ مخ ته سوپاچه وه، یوه اوږده څوکۍ دیوال ته ایښې وه، درې ښځې پکې ناستې وې، د منځ یوه یې مګنا وه. دغه ټولې جملې چې سړی ګوري بیخي سره داسې یو شان دي دغه له مخې اندازه یې وبولي یا کلمو په شمېر یې وبولي. نو لنډې جملې چې وي د وینا د بیان لپاره تر ټولو غوره دي. مطلب اسانه او ژر رسوي، لوستونکی هم ورسره ستړی یا ګیج کېږي نه. خو دغه ټولې جملې خو همداسې دي، مګر کله کله حیدري صاحب نه داسې هم سوي چې یوه ساده جمله یې په مرکبه جمله بدله کړې، هغه هم چې سره لکه د همدې پاراګراف یوه وروستۍ جمله ده لیکلې د ونو په منځ کې نورې ښځې هم معلومېدې چې په کارونو لګیا وې. یعنې دغه مرکبه جمله داسې ساده کولی سو، د ونو په منځ کې نورو ښځو هم کار کاوه. مایک دې بیرته کېده نو لاړ تر نه شو. او سم دی زما لاس سره لکه چې دښمني لري. سم دی سم دی. او بله جمله ده یوه اوږده شیبه یې اویستا پرېښود چې دمه وکړي. دا جمله هم داسې ساده کېدی سو، اویستا یې اوږده شیبه دمې ته پرېښود. او بل حیدري صاحب ناول کې چې ما یو جالب څه پیدا کړ، هغه کله ډېرې متضادې جملې سره وتړي او هغه هم په خو سره. مثلا یو ځای وایي هوا تیاره شوه سپوږمۍ نه وه. ته به سوچ کوې چې دی به بله جمله د همدې په دپاره وایي چې یعنې هېڅ نه لیدل کېده، خدای څه وایي خو ستوري په اسمان کې ځلېدل. یا یو بل ځای وایي د مړو انسانانو بوی و، یعنې ته سوچ کوې چې ولا بوی و دلته جګړه سوې ده څه خبره ده. خو پسې جمله څنګه ده وایي خو په ښار کې د کوم پوځي یرغل نښې نه وې. دغسې جملې هم ډېر خوند کوي. او بل چې دا حیدري صاحب ما ته چې څومره معلوم ده ښوونځی پوهنتون یې په بله ژبه لوستي، یعنې په مورنۍ ژبه یې نه دي لوستي، او د مطالعې ژبه یې هم انګریزي ده. نو همدا وجه وي چې یو نیم ځای ترې دغه متن کې د انګریزي اغېز هم راغلی، خو ډېر کم ده. او لکه یو ځای کې وایي چې دا اوبه د سیند د اوبو په شان بېلونکې نه وي، هغوی په کراره وردننه شول. نو د هغوی په کراره وردننه شول په ځای پښتو کې موږ وایو چې اوبو ته ورګډ شول، داسې ویلی سو چې په کرار ورګډ شول. یا یو بله جمله ده د کدانې زوړ او روست ور یې پرانیست وردننه شوه. دا وردننه شو په ځای ورننوته په پښتو. خو دغه ژباړه چې دی مطالعه کوي د انګلیش کې داسې همدا تاثیر وي چې د ده ناول کې راغلی. او ځینې وخت په پښتو کې موږ چې د کرکټر خبره هم کوو، مثلا وایي چې لیلا وویل یا لیلا ولیکو، لاندې یو باندې ټکي ورکو، بیا هغه خبره کوي. خو انګلیسي کې بیا کوټه ده،
مثلا انګلیش کې کرکټر خبره وکړي بیا دغه راځي د هغه نوم راځي. دغه ناول کې تر ډېره پښتو دغه نه کار اخیستل شوی، خو کله داسې راغلي چې انګلیسي سر پیروي شوې، لکه یو ځای کې دا ماشومه څوک نه لري زه یې پالم، بیا راځي پسې چې خاطرې خپله پرېکړه ورته اعلان کړه، یعنې دا پخوانۍ جمله د خاطرې وه، خو پښتو کې راځي چې یعنې خاطرې ووایي دا ماشومه څوک نه لري.